ګرانو ملګرو سلامونه ستړي مشئ که غواړئ چې نور ښکلي معلومات او لارښوونې ترلاسه کړئ نو تمه ده چې چینل سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. نن راځو پر دې غږیږو چې څنګه کولای شو یو نجلۍ پرځان مینه کړو، یعنې که کومه نجلۍ مو خوښیږي او غواړئ چې د هغې هم خوښ شي او د ژوند ملګری مو شي باید دا ویډیو تر پایه وګورئ. تر ټولو د مخه پر دې باید پوه شو چې پاک او منظم انسانان د هر چا خوښیږي. دا په دې معنی چې تاسې باید تل ډیر پاک او په ښکلي سټایل وګرځئ، ځکه چې نظافت د ایمان برخه ده او ستاسې پاکوالی ستاسې له شخصیت څخه نمایندګي کوي. نو جنکۍ سټایلش او منظم هلکان ډیر خوښوي. اکثره هلکان د جنکو پر مخ ځان ډیر اوچت حسابوي او نه غواړي چې د خپلې خوښې نجلۍ په مخ کې خبرې وکړي، اما برعکس جنکۍ ځیرک، هوښیار او چالاک هلکان ډیر تر سترګو کوي. که غواړئ چې د خپلې خوښې نجلۍ پام ځان ته واړوئ تاسې باید د هغې مخکې ډیر باجرأت او چالاک اوسئ. تاسې چې کله د خپلې خوښې نجلۍ سره مخ کیږئ نو د هغې سترګو ته په کتو سره مسکی شئ تر څو هغه ستاسې د مینې درک په اسانۍ سره وکولی شي، او که مقابل لوری چانس درکړ نو ورسره د خبرو کولو کوښښ هم وکړئ. جنکۍ په اسانۍ سره پر تاسو باور نشي کولی، نو ځکه په اسانۍ سره چانس هم نه درکوي چې د هغې په زړه کې ځان ته کور جوړ کړئ. ورته څو وارې د مینې وړاندوینه وکړئ، حتی که غوسه هم کوي نو ورپسې شله شي او د یو رښتینې مینې درخواست ورکړئ تر څو مطمئنه شي چې له زړه ورسره مینه لرئ. که له څو وار درخواست وروسته هم ستاسو په قصه کې نه شوه نو ورته ووایئ چې زه مې خپله مور مرکې ته درلیږم. یقیني درته وایم چې له دې خبرې وروسته د هغې زړه کې ځان ته ځای پیدا کوئ. هیڅکله کوښښ مه کوئ چې خپلې خوښې نجلۍ ته درواغ ووایئ، ځکه جنکۍ درواغ نه خوښوي. هغوی غواړي چې مقابل لوری ورسره صادقه اوسي او تل ورته رښتیا ووایي. کوښښ مه کوئ چې د کور، پیسو، موټر او نورو خبرو په ذریعه ځان ورته معرفي کړئ، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسې ورته درواغ وایئ تر څو هغه د پیسو، کور یا موټر لپاره درسره مینه وکړي. کوښښ وکړئ چې د خپلې خوښې نجلۍ په مقابل کې روښانه فکر ولرئ. دا په دې معنی چې هغوی درس ویل خوښوي او تاسې باید دا ذهنیت ورکړئ چې له کوژدې وروسته هم ورته د درس او کار زمینه برابروي. بیا دلچسپي نوره هم زیاتیږي. د نجلۍ په خاطر د هغې کورنۍ ته ډېر احترام ولرئ، ځکه هغې ته له کورنۍ هیڅ څیز هم مخکې نه دی. باید د هغې د کور هر غړي ته احترام ولرئ او مدام ورته د هغې د کورنۍ صفت وکړئ. میری عاشقی اب تم ہی ہو. بیا هم په تکرار درته وایم چې تل د رښتینې مینې کوښښ وکړئ، هرومرو خپلې مینې ته رسیږئ. له ویډیو کتلو مو نړۍ مننه. هیله ده چې د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې شیبې ولرئ.